Я думаю, что د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمې هیوادونه باید له اسلامي امارات سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د اسلامي امارات ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې افغانستان له روسیې او چین سره ښې اړیکې لري. هغه له نورو هیوادونو هم غوښتي چې له اسلامي امارات سره د اقتصادي همکارۍ، سیمه ییز اتصال او د سیمې د ثبات لپاره مثبت تعامل وکړي. افغانستان له روسیې فدراسیون او هند دواړو سره ښه روابط لري. دغه راز دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه رغنده موقف لري او موږ د دوی د دې رغنده موقف او دریځ هرکلی کوو. افغانستان له نورو هیوادونو سره هم ښه روابط غواړي. موږ د سیمې له هیوادونو غواړو د افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییز ثبات او سیمه ییز اتصال رامنځته کولو په موخه خپل مثبت تعاملات زیات کړي. بل لوري ته د هېواد د شمالي پولې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته اسلامي امارت د امنیت د ټینګښت د امنیتي ګواښونو پر ضد د مبارزې او د شمالي ولایتونو په پوله کې د پوځي شتون د پیاوړتیا لپاره د بې نوې پوځي قطعې د جوړولو پریکړه کړې ده. د دې قطعې د سرتیرو شمېر به زرو کسانو ته ورسیږي. دغه پریکړه په سمنګان ولایت کې د اسلامي امارت د والیانو په یوه ناسته کې شوې چې مشري یې د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا او یو شمېر نورو چارواکو کوله. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د منځنۍ اسیا له څو هیوادونو سره د پراخو پولو له امله ځانګړی ستراتیژیک اهمیت لري. خو په وروستیو ورځو کې داسې ادعاوې هم شوې چې د پاکستان پوځي رژیم د تاجکستان پر خاوره د افغانستان پولو ته نږدې د ډرون بریدونه کړي. حکومت امارت اسلامی هم به خاطر تقویت سرحدات شمال پیشنهاد 1000 نیروی ویژه را کردن که عنقریب است او را بسازه و به خاطر تقویت سرحدات که امن‌تر شود بیشتر از او خاطر تصمیم خیلی خوب است و یکی در طرف مرز پاکستان هم قوت‌های هنگفتی داریم که میتونه به پاکستان مقابله بکنه. با هر متجاوزی که از هر طرف افغانستان باشه آل اردوی امارت اسلامی میتونه که او را مهار بکنه. نوی جوړیدونکې پوځي قطعه به د دفاع وزارت او استخباراتي ادارو په همغږۍ فعالیت کوي او سرتیري به د سرحدي دندو لپاره اړینې روزنې ترلاسه کوي. د دې قطعې د جوړېدو موخه د پولو ښه مدیریت، امنیتي ګواښونو سره مبارزه او په زیانمنو سیمو کې د پوځي شتون پیاوړتیا بلل شوې ده.